تا چېرته هسې الله ته فریاد کړی چې الله ما وساته د شرونه که نه صرف چې کله مصیبت راشي بیا به ګرځي را ګرځي چې زما په شان دینداره څنګه خراب شو زموږ د ځان نه غټ امیدونه دي که نه چې یعنې زه په ما مصیبت راغی په ما آفت راغی ته خو دنه سوال وکړه تا چېرته یو ورځ الله ته فریاد کړی دی جړلی دی چې الله ما د شرونو او مصیبتونو نه وساته دا پیغمبر دی او هغه الله ته یا الله پناه غواړم په تا سره د پناه په باره کې خبره شوې وه د تفسیر په اولني درس کې استعاده چې کله موږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تفصیل کو هلته موږ ذکر کړی نو پناه غواړم په رب د سبا پورې یا په رب د سبا سره الفلق دې کې اصل کې معنی د شلیدو پرته ده فلق د په عربۍ کې شلولو ته وایي نو ولې سبا دلته وایي دا مشهور تفسیر دی چې کله دا شپه وشلولی شي که نه نو د هغې نه ورځ راوځي رڼا نو ځکه وایي په رب د سبا دې کې نور هم تفسیرونه شته دویم تفسیر په دې کې دا دی وایي په رب د مخلوقاتو سره الفلق معنی رب د مخلوقات څنګه مخلوقات لکه وایي مخلوقات داسې چې دلته معنی دا ده دې کې معنی د شلولو پرته ده نو چې دې تیارې ته وګوري الله کله د ورځ الله چې کله تیاره وشلی نو ورځ ترې راوځي د غرونو نه ځمکه وشلی د هغې نه اوبه راوځي ځمکه وشلی د هغې نه فصل راوځي د مور د خېټې نه بچی راوځي او داسې پسې بیا ځه نو دا څومره مخلوقات چې ستا مخې له راځي دا په دې کې دننه راځي